بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس ده لیکچن 17 یعنی ولسم درس. د 17 سپیل یا بوکشتابیرن داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي ordnen Sie die Ländernamen markieren Sie den ersten Buchstabieren. یعنی څه ordnen یعنی جملې جوړې کوي کنه. ordnen هغه جملې دي یا په جملو کې راولي. زی تاسې د لندنامن د ملکو نمونه. مارکیرن یعنی مارک په وخی لکه وګور دلته مارک په وخل شوی ده. زی تاسې دن یعنی هغه دن بیا ersten کنه یعنی په اولنی بوکشتابیرن یعنی حروف باندې یعنی په دغه اولنی حروف باندې مثلا دغه نمونه رسم کوي او بیا تاسو د څه چلو کوي بیا په باندې د سی علامه وخی. ښه ګوري دوستانو موږ تاسو په غو باندې لکه د الفبا په ترتیب باندې اکسو نمونه مذکر د الفبا په ترتیب باندې د زناور نمونه مذکر. اوس دلته موږ تاسو د ملکو نمونه زده کوو. ښه زبرته د خیر سره شروع وکم چې زر دا هغه شي ځکه لیکلم لګ ډیر وخت نیسی چې هغه ده بیا به د خیر سره درس باندې کو. ښه افغانستان دغه افغانستان تم کو ګوري تاسو دوستان اول په باندې پیږي خو خیر بیا به مثلا جوړ کو چې مثلا خصي خلاصه صحیح په پوشي. ښه اوس به سره کوم یو ده دلته لیکل شوی بل دا خبرم در دوستانو چې داخل د ملکو ته د غسینو مون اخلي څنګه ورته وای یا څه دغه حساب خاطره. ښه دلته چې وای بلګین یعنی بلجیم ته مثلا بلجین د څوک ورته بلجیک وای پرسونال ورته بلجیک وای د څوک ورته بلګین وای نو دغه سي هغه ورته لیکيږي یعنی بلګین. زه شروع کوم د خیر سره په لیکلو بلګین. ښه بلګین یعنی ماغه بلجیم نو په یګی نو دوستانو. ښه زه به مې د قلم هم لګ وړکای کوم چې ډیر غړ ده نه چې د خاتونم ځای نشي. ښه بلګین په د سی هغه پیدا کو د سی یعنی کومه ده د غره کینا یعنی چانه ته دوی کینا وای. ښه کابل کوم ملک د خدای سره دوستانو مثلا د ملکو ته زور غلنیمه خو لیکن دغه سي دغه ملکو ته دغه نمونه اخلي نو زه به تاسو ته هم دغه وایم کینا. ښه کینا دغه د وشو دوستانو دام ترګه دا اکس سامسنګ ټکی سامسنګ نه ښکاری او درګه زی دغه هغه بدل کوم بیخی دا قلم بدل کوم چې صحیح شي. کینا اوس په سیلاندې راځو چې مثلا د دابل څه ده یعنی څنمېږي یعنی دوچلند دینه یعنی دوچلند راځي دوچلند دغه دوستانو تاسو کولای شئ چې مارک مو وخیزه د ویډیو غټوالي لپاره دغه سي مارک بنه شم وخلای کله هغه قلم بدلاو کله دا قلم. ښه دوچلند. ښه دا د شو دوچلند. ښه اوس به دا خاطر راشو د ای هغه به پیدا کو چې د ای کومه دغه ده هغه ده اکوادور یعنی اکوادور ښه دا دی یعنی اکوادور ملک کنه چې که هر ملکی مغه دغه نوم ده. ښه اوس د هغه پیدا کو اف والا دغه ده فرانکرایخ یعنی فرانسې ته البته دوی فرانک رایخ وای. ښه فرانک رایخ. اوس د دې نفسي راځو د غواله ګیواله پیدا کوو یعنی گریخنلند دغه گریخنلند یعنی هغه د یونان گری چې مثلا غلطی مو لیکو گریخنلند. ښه گریخنلند او د خاطب سي راځو چې هغه په سیبل د هی والا لټو د هی کم ټکر دغه د هولند. ښه دا د شو هولند دوستانو. هولند پسې راځو د هغه والا ای والا لټو چې ای والا د این راځي ایتالین. ښه چې هولند مسیلی کړه ځه سیده هولند یعنی ایتالین Italien. ښه
دا د شو ایټالیا یعنی ایټالیا ته ایټالیان وای. یا اوس د یوت والا لټو یعنی د جی والا. یا جی د یوت نه کم یو راځي دغه ده یوردانیان یا یوردانیان چې غلطې مونږ لیکو نو دا ژبه ده نو وروري ګله څه کوي ورسره. یا یوردانیان اوس دلته د کې والا لټو چې د کې نه کم نوم راځي. یا دغه ده کولومبین کنه کولومبین کنه کولومبین یا کولومبین. یا اوس راځو د ایل والا لټو یعنی دغه ده لبنان هغه ده لیبانون ورته وایي. لیبانون لیبانون او دغه ته د څلن میږي د ام والا. اوس دلته ام والا کم یو ده دغه ده مونګولای کنه مونګولای یا دا د مونګولای شو. اوس د ان والا لټو چې ان د کوم دغه د نیګیریا یا دا د شو نیګیریا او نیګیریا چې سپیل مې ورته صحیح لیکلی کنه نیګیریا هو یا نیګیریا. اوس د او والا لټو او والا دغه د عمان یا او اوس د پی والا لټو یعنی پی البته پاکستان راځي. پی ته ورګه چې پی کوم یو ده دغه ده پاکستان بالکل پاکستان راځي. اوس دلته لیکو پاکستان. یا دا د شو پاکستان او د هغه والا اوس لټو دا نوم نشته ده کوبانی نوم نشته ده. په دې باندې چلیپا کشکو یعنی چې دا نوم نشته دا یو نشته. یا اوس به لاندې د هغه ایر والا یا د آر والا مثلا د آر نوم پیدا کو چې آر باندې کوم یو راځي. یا دغه ده رواندا. یا اوس رواندا لیکو رواندا. یا دا د شو رواندا یا اوس دلته د اس په اس باندې لټو چې اس باندې کوم یو راځي دغه ده سلواکای یا دا د شو سلواکای د تی باندې لټو چې د تی کوم یو ده دغه ده تایلند غلط مې ولیکه که صحیح ده. یا تایلند. یا اوس دلته هغه باندې لټو چې لکه البته ازبکستان. یا اوس دې باندې لټو وی باندې یعنی وی نوم چیرې ده دغه د ویتنام. یا وی د شافه والا اوس وی والا لټو د وی سپیل یا بوشابیغن باندې اوس لټو چې د وی کم یو دغه کې. یا دغه ده وایس روسلند روسلند او د ایکس نوم هم نشته. په ایکس باندې هم نشته د نوم. اوس بدل د قلم را واخلو دا بم پاکو
مثلا دا به چلیپا کو یعنی په دې ژبه کې یا په دې سپیل باندې ځکه موږ تاسو یې د بوختابیغ یا د سپیل په باندې هغه نمونه ولیکي یا اپسیلون هم نشته ده درګه دلته دا اپسیلون به مغه کو لری کو یا اپسیلون هم نشته نو اوس دلته ګورو دلته هغه کو دا د سیت باندې ګورو چې سیت باندې دغه ده سپیرن یعنی دلته سپیرن اوس لیکو یا سپیرن اوس ګورئ دوستانو په دې ځای کې مثلا لیکلي چې ماینلند یعنی د زما ملک دا کتاب چې د چای هغه کوي دا نمونه خو یې په ترتیب باندې کړ اوس دلته مثلا د خپل نوم لیکي ماینلند افغانستان ښه او بس دوستانو دغه درسو چې درته درس مې کېښود او بس نور تاسې پوه شئ او زده کول هم پوه شه بس فقط د دې ملکو نمونه صرف مثلا تاسې وګورئ چې دغسې ملکو ته دغسې نمونه اخلي یو نیم ځای کې د البته د دې حفظ کول ضرور هم نه دي ځکه دا خبرو کې چیرې راځي زمونږ او ستاسې یو افغانستان په کار ده خو زده کول یې ښه دي ځکه کیدای شي کله سړي ضرورت پکې پېښ شي ښه ګرانو دوستانو فی الحال هم د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم چوس